بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زیم ضیاء الدین محمدي ستاسو ورور نن زموږ درته په فاینانشل اکاونټینګ کې چې څنګه کولی شو چې موږ جنرال جورنال جوړ کړو کلم چې پیپر کې تاسو ته سوال راځي نو تقریبا پیپر کې به سوال تاسو ته په همدې طریقې باندې راځي صحیح ده نو دغه ستاسو په پرچې کې سوال به وي پوښتنه به وي او دا به تاسو دغه شان یو ټیبل به ورته جوړوئ ما تاسو ته ویلي چې کله موږ ټیبل جوړو د جرنل فارمیټ چې کوم دی دا په 15 کالم باندې مشتمل دی ګوره یو ډیټ کالم دی ډسکرپشن دی آر اف ریفرنس دی ډیبټ او کریډټ ده صحیح ده دا د دې یو فارمیټ دی اول به د کمپنی نوم لیکي مثال موږ لیکلي ضمیر ان کو ای جرنل دی او فور د منت اف جولای 2021 د 2021 لپاره چې دی دا موږ جنرال جورنال جوړو صحیح ده د جنرال جورنال موږ دې ته ځکه ویلی شو چې دی کې به ټول هر قسم کریډټ مونږ راغستلو شو هر قسم کریډټ هر قسم ټرانزیکشن چې څومره ټرانزیکشن دي ټول ټرانزیکشن مونږ کې دی کې ریکارډ کولی شو په جورنال کې صحیح ده دې ته مونږ ځکه دا عمومي جورنال دی عمومي کتاب دی کې چې دی هر قسم کریډټ وي ډیبټ وي کریډټ وي کیش ټرانزیکشن وي کیش پرچیز وي سیل ریټرن وي څومره چې وي که نه خرڅلا دې کړي وي خرڅلا یا چې دې ته واپس شوي وي درته همدغه شان ته څه اخیستې وي بیرته دې واپس کړي وي همدغه شان په قرض دې اخیستي وي او مصارف دې ورکړي وي صحیح ده که نه دا ټول به موږ په ژورنال کې رسو د ټولو نه مخکې باید موږ کلم جورنال کوو باید دې رول باندې پوه شو که کله ایسډ او ایکسپنس کې زموږ زیاتوالی راځي دا به ډیبټ کېږي که کموالی راځي نو دا به کریډټ کېږي همدغه شان لایبیلیټي او انکم اینډ کیپټل دې کې چې کوم دی که چېرته کموالی راځي نو دا به څه کېږي ډیبټ کېږي که زیاتوالی راځي دا به کریډټ کېږي تاسو دې ته که چېرته دغه کې تاسو څه مشکل لرئ په دې باندې ما مخکې ویډیوز کړي دي کولی شئ تاسو د هغې نه استفاده وکړئ صحیح ده یا به زه تاسو سره انشاءالله لینک هم شیر کړم د ټول نه مخکې موږ راځو السټریشن نمبر 1 ته که تاسو وګورئ دلته لیکلي دي ضمیر سټارټډ بزنس وذ کیش کیپټل دې کې ګوره کله چې ضمیر چې دی بزنس په کیپټل باندې سټارټ کړه یعنی مثال پیسې راوړو بزنس ته ګوره یو طرف ته ستاسو کیش زیات شو بل طرف ته ستاسو څه دی کیپټل زیات شو صحیح ده که نه کیش زمونږ څه شی دی کیش زمونږ ایسیډ دی نو د ټول نه مخکې مونږ راځو مونږ لیکو چې مثال په کوم ډیټ باندې چې دی جولای لیکو جولای 01 صحیح شو ښه مونږ سره څه شی دی مونږ سره مثال کیش مونږ سره څه دی کیش مونږ سره کیش اکاونټ دی یو دی بل مونږ سره کوم یو دی بل مونږ سره چې دی مونږ سره دی دا به لږ تاسو مخکې لیکئ صحیح ده ټو کیپټل اکاونټ صحیح ده ښه اوس ګوره یو کیش راغی یو کیپټل راغی ګوره کیپټل کې هم زیاتوالی راغی که موږ دلته راشو وګورو کیپټل کې چې زیاتوالی راشي وګوره موږ دا به کریډټ کوو نو موږ یې کریډټ سایډ ته لیکو موږ کیش موږ سره ایسډ د ایسډ چې کله زیاتېږي نو دا موږ څه کوو ډیبټ سایډ ته لیکو نو مثال کیش موږ سره څومره راغلی دی بزنس ته 12,000 او 1500 همدغه شان څو روپۍ موږ سره کیپټل راغلی د 12,000 او 1500 صحیح شو تاسو کولی شئ د ټرانزیکشن چې کوم دی سمري ولیکئ چې مثال که تاسو لیکلی شئ چې مثال ضمیر سټارټډ بزنس صحیح ده که نه with cash لیکي صحیح سټارټډ بزنس سټارټ کړه اوس راځو دویم ټرانزیکشن کې پرچیز ګوډ فار کیش افغاني 5000 په پرچیز یې وکړو په 15,000 روپۍ باندې دی څه واخیسته په 15,000 روپۍ باندې دی واخیستل په دویم تاریخ باندې په 15,000 روپۍ باندې دی اجناس واخیستل ګوره اجناس تاسو ته راغله دا ستاسو ایسډ دی ایسډ ستاسو زیات شو نو موږ به ولیکو پرچیز څه د وجې پرچیز اکاونټ څه شی راغی پرچیز اکاونټ ولې موږ ډیبټ کړه ځکه چې دی کې موږ سټاک زیات شو صحیح شو که نه او همدغه شان موږ څه کوو ټو کیش مونږ چې دی دا ټو کیش اکاونټ چې کوم دی دا مونږ کریډټ کوو ولې چې زمونږ نه
پیسې لاړې صحیح شو کنه موږ چې کله ایسټ زموږ زیاتیږي نو ایسټ چې دی زموږ اجناس دي اجناس موږ سٹاک راوړو زموږ سٹاک زیات شو دا ډیبټ شو نو ډیبټ 100 روپۍ دی 15000 موږ به راشو 15000 روپۍ به موږ ولیکو صحیح ده دلته کریډټ سی دی کیش ته کیش والی کیش کله کله موږ زموږ ایسټ کمیږي وګوره ایسټ چې کله کم شو نو دا څه شو کریډټ شو 100 روپو سره په 15000 روپو سره صحیح شو نو دلته تاسو په نریشن کې یا په شارټ انټروډکشن کې ورسره لیکلی شئ چې purchase goods on cash په کیش باندې واغسته صحیح ده اوس دلته راځو بل ټرانزیکشن دریم ټرانزیکشن کې وی کنه په دریم ټرانزیکشن کې موږ ته وایي چې 03 دی په 03 په دریم جولای باندې سول ګوډز اون اکاونټ ټو نسیم په نسیم باندې چې دی په اکاونټ باندې په قرض باندې ما تاسو ته ویلي کله چې په یو ټرانزیکشن کې په معامله کې په راکړه ورکړه کې کله نوم راغی یا ان اکاونټ راغی کیش پکې ذکر نه ول پوه چې دا کوم ټرانزیکشن دی شاباش کریډټ ټرانزیکشن دی شاباش صحیح ده کنه اوس وی سولډ goods on cash to نسیم مطلب په نسیم باندې مونږ اجناس خرڅ کړو اوس ګورئ دلته دوه اکاونټونه مونږ ته راځي مخې ته یو اکاونټ مونږ ته چې دی د نسیم نه به دا پیسې مونږ په څه کې الو په را روان وخت کې ویلو یعنی مثال په آینده کې به مونږ الو نو یو مونږ سره راغی اکاونټ ریسیویبل صحیح ده کنه ریسیویبل صحیح ده یو اکاونټ ریسیویبل اکاونټ راغی بل موږ سره څه شی راغی شاباش بل موږ سره راغی ټو صحیح ده کنه ټو سیل راغی صحیح ده اکاونټ ریسیویبل چې دی زمونږ چې شو ډیبټ شو دا زیاتیږي صحیح ده او بل موږ سره راغی ټو سیل اکاونټ ټو سیل اکاونټ ریسیوبل څوک دی موږ سره اکاونټ ریسیوبل کې تاسو لیکلی شئ چې اکاونټ ریسیوبل کې څه لیکئ نسیم نو تاسو په ډسکرپشن کې ورته ولیکئ څه شی ورته ولیکئ چې مثال نسیم sold goods on credit to نسیم صحیح ده کنه صحیح ده اوس ګوره کله چې ایسټ کې موږ اکاونټ ریسیوبل ایسټ دی ایسټ کې چې کله زیاتوالی راځي ډیبټ نو موږ لیکو ډیبټ 100 روپۍ دي 600 نو 600 روپۍ موږ ولیکلي صحیح ده همدغه شان ټو سیل زموږ ریوینیو ده ریوینیو یا انکم دی انکم کې چې کله زیاتوالی راځي نو د څه کېږي کریډټ کېږي نو موږ څه کوو 600 موږ سره کریډټ شو اوس راځو جولای 4 باندې څه کېږي موږ ته وایي چې پرچیز فرنیچر فار کیش موږ چې د میز یا چوکۍ وغیره د دفتر دپاره واخیستي خو په نغدو باندې موږ واخیسته ګوره اوس زموږ فرنیچر لاسته راغله ګوره ما تاسو ته ویلي که کله فکس ایسټ راشي تاسو کوشش وکړئ د هغې نوم ولیکئ که فکس ایسټ را نه شي کرنټ ایسټ راشي نو تاسو بیا ولیکئ د هغې نوم ولیکئ صرف پرچیز ولیکئ ځکه کله چېرته بیا د دې نه بعد مونږ لیجر جوړو نو لیجر کې مونږ ته ډېر مشکلات راځي ځکه لیجر کې بیا به د یو کرنټ ایسټ مونږ اکاونټ جوړو نو ډېر مشکلات ډېر زیات وخت په هغې باندې لګي نو د هغې د وجې مونږ کولی شو چې دا کرنټ ایسټ په پرچیز کې ولیکو یا په سیل کې ولیکو او همدغه شان فکس ایسټ چې کله راشي د هغې به خپل نوم لیکو مونږ دلته وایو چې په پرچیز فرنیچر څه وایي پرچیز فرنیچر فار کیش په نغدو باندې چې دی څه خرڅ کړه فرنیچر خرڅ کړه نو اوس موږ د ټول نه مخکې راځو دلته لیکو فرنیچر څه لیکو فرنیچر اکاونټ شي موږ سره صحیح ده بل موږ سره کوم اکاونټ دی ټو کیش اکاونټ ولې راځي ځکه کیش موږ سره څه شو کریډټ شو اوس ګورئ شاباش اوس ګورئ فرنیچر موږ سره راغی دا موږ راوړو واخیسته نو زموږ ایسټ دی ایسټ کې زیاتوالی راغی 100 روپو سره زیاتوالی راغی 4000 روپو سره موږ 4000 روپۍ دلته څه کړي زیاتې کړي همدغه شان کیش موږ له لاړه د فرنیچر په عوض موږ چې دی 4000 روپۍ څه کړي کریډټ اوس راځو موږ څه ولیکل موږ دلته لیکو چې مثال باټ یا باټ لیکي هر څه چې لیکي نو تاسو به صرف لیکئ چې یاره دا څیز موږ واخیسته باټ فرنیچر
instead instead yeah against cash. صحیح ده کنه. ښه اوس د دې نه بعد راځو بل یو ته پنځم ترانزیکشن. پنځم کې bought good from احمد goods from احمد an account مطلب دا دی چې په جولای 5 باندې چې دی مونږ د احمد نه اجناس په قرض باندې خو ګوره دا زموږ لایبیلیټي ده صحیح ده که نه احمد ته مونږ دا ورکوو خو مونږ چې کله اجناس واخیست اجناس خو مونږ ته راغلی که په کارت راغلی که په نقدو راغلی مونږ سره خو اجناس مونږ سټاک زیات شو که نه نو مونږ به ولیکو څه پرچیز څه ولیکو پرچیز اکاونټ سټاک شو او بیا به چې دی ولیکو دلته څه ټو اکاونټ پیبل صحیح ده که نه نو اکاونټ پیبل اکاونټ په زمونږ څه شي دا به کریډټ کیږي. اوس ګورئ شاباش. اوس دلته تاسو دې ته سوچ وکړئ. ښه اوس ګورئ تاسو په دې کې موږ سره ګوره پرچیز سټاک ته راغلی سټاک چې کله زیاتېږي که نه نو سټاک چې کله زیاتېږي سټاک زموږ ایسیډ دی ایسیډ چې کله زیاتېږي نو دا به څه کېږي دا به ډیبټ کېږي نو موږ 1400 سره سټارټ څه کړو زیات هم کړو همدغه شان اکاونټ پیبل لایبیلیټي موږ وایو چې لایبیلیټي زموږ زیاتېږي دا وګوره لایبیلیټي زموږ زیاتېږي لایبیلیټي قرضه چې زموږ زیاتېږي دا به څه کېږي دا به کریډټ کېږي صحیح ده که نه. اوس راځو موږ څه وکړو موږ لیکو چې مثال purchase goods on credit یا مثال لیکئ د چا نه اخیستی دي from احمد نه موږ پرچیز وکړو صحیح شو. اوس راځو جولای 6 باندې په جولای شپږم باندې موږ څه وکړو ګوره څه وایي تاسو ته دلته څه وایي سولډ مرچنډایز فار کیش مطلب دا دی په نغدو باندې موږ چې دی اجناس خرڅ کړل ګوره اجناس هم چې خرڅ کړو یو طرف ته د پیسې موږ ته راځي د اجناس په مقابل کې نو موږ به لیکو څه لیکو موږ لیکو کیش اکاونټ به لیکو که نه بل ځای کې موږ لیکو څه د څه د وجې راځي دا ټو سیلز اکاونټ صحیح ده که نه ټو سیلز اکاونټ. اوس ګورئ شاباش اوس موږ سره کیش راغی کیش چې کله لاسته راغی کیش زموږ ایسیډ دی ایسیډ کې زیاتوالی راغی څو روپۍ زیاتې شوي 3000 روپۍ نو چې کله ایسیډ کې زیاتوالی راځي نو دا به څه کېږي ډیبټ کېږي خو کله چې په سیلز کې ریونیو ده ریونیو موږ ویلی شو انکم یا ریونیو دواړه موږ سره یو دي انکم کې چې کله زیاتوالی راځي نو دا به څه کېږي دا به کریډټ کېږي نو 3000 روپۍ دلته موږ سره څه شوي کریډټ شوي نو دلته موږ څه ولیکو په نریشن کې به ورته لیکو همدغه سنټنس راواله ولیکه سولډ goods on cash ولیکه on cash صحیح ده که نه. اوس راځو جولای 7 باندې لیکو ریسیو کیش فرام نسیم باندې که تاسو سوچ وکړئ نسیم باندې مونږ چې دی یو څه خرڅ کړي وو صحیح ده که نه دا وګوره دې ټرانزیکشن ته تاسو وګورئ دغه ټرانزیکشن کې مونږ خرڅ کړي نسیم باندې یو څه خرڅ کړي د 600 روپو دې نه مونږ اوس پیسې لاسته راوړي د دې ټرانزیکشن مونږ څنګه کړی شاباش وګورئ اکاونټ ریسیوبل زمونږ چې دی ایسیډ چې زیات شو اکاونټ ریسیوبل زمونږ ایسیډ زیاتېده صحیح ده. اوس ګورئ اوس چې دا پیسې کله مونږ لاسته راوړي اکاونټ ریسیوبل دی لاسته چې کله راوړي چې لاسته راوړي نو دا څه شو لاسته چې راوړي نو دا پیسې چې مونږ لاسته اکاونټ ریسیوبل لاسته راوړو پیسې راوړو دا پیسې به چیرته چو دخل کې نو دخل کې چې دخل به مونږ سره زیات شي نو مونږ وایو چې زمونږ کیش څه شو کیش اکاونټ زمونږ څه شو زمونږ زیات شو د څه د وجې زیات شو هلکه د څه د وجې زیات شو د اکاونټ ریسیوبل د وجې صحیح ده که نه اکاونټ ریسیوبل څه شو د اکاونټ ریسیوبل د وجې زیات څنګه زیات شو هلکه اوس راشئ ګوره کیش چې کله زیاتېږي ایسیډ چې کله زیاتېږي نو څه شو ډیبټ کېږي که نه 100 روپو سره ډیبټ شو شاباش 600 روپو سره نو موږ 600 روپو سره زموږ کیش زیات شو اکاونټ ریسیوبل هم زموږ ایسیډ سو موږ هغه ایسیډ چې دی په دې کیش په ایسیډ باندې بدل کړو صحیح ده نو ځکه دلته ایسیډ زموږ څه شو کم شو نو 100 روپۍ کمې شوې 600 روپۍ په دې باندې پوهېږئ که نه ډېر اسانه دي دومره پکې مشکل نشته که بیان تاسو مشکل لرئ په کمنټ کې موږ سره خپل مشکل شریک کړئ انشاءالله ستاسو مشکل به زر تر زره جواب شي. دې ته موږ څه لیکو دې ته به موږ لیکو چې received cash from
نسیم. شو کنه اوس دلته مونږ لیکو جولای 8 باندې جولای 8 باندې چې دی کنه سوی پیډ کیش ټو احمد ان پارت پیمنٹ اف یعنی 1400 مطلب دا دی د احمد نه مونږ یو څه وخت کې څه کړي وګوره باټ ګوډز فرام احمد ان اکاونٹ 1400 روپو قرض ته مونږ کړو 1400 روپو قرض مونږ کړو اوس مونږ د پیسې مونږ ورته واپس ورکړي ګوره مونږ سره نقدي پیسې وي زمونږ په پیسو کې کمواله راغی زمونږ ایسټس کې کمواله راغی مونږ چې ایسټ کله کمیږي دا به کریډټ کیږي زمونږ لایبیلیټي ده لایبیلیټي ګوره د دې ټرانزیکشن موږ څه کړو موږ ویلیو چې کله زموږ لایبیلیټي زیاتیږي دا به څه کیږي دا به ډیبټ کیږي کریډټ کیږي او کله چې کمیږي دا به کریډټ کیږي اوس ګورئ شاباش اوس ګورئ زموږ لایبیلیټي څه شو لایبیلیټي کم شو کنه لایبیلیټي زموږ څه شي دي شاباش لایبیلیټي زموږ چې د اکاونٹ پیبل لیکو اکاونٹ پیبل زمونږ څوک اکاونٹ پیبل احمد ته به مونږ څه کوو پیسې ورکولې که نه صحیح شو بل سیټ ته زمونږ چې دی ټو څه مو ورکړو ټو کیش اکاونٹ کیش مونږ ورکړو که نه پیسې هم ورکړي ګوره اکاونٹ پیبل زمونږ چې دی مخکې مونږ باندې دلته وګورئ شاباش اکاونٹ پیبل دلته مونږ باندې قرض وګوره قرض چې و قرض لایبیلیټي و لایبیلیټي چې زیاتېږي نو مونږ کریډټ کول اوس ګوره لایبیلیټي دلته کمه شوې ده نو چې کمه شوې ده ګوره هغه پیسې چې په کوم مونږ باندې قرض دي هغه مونږ ورته ورکړي چې پیسې مونږ ورته ورکړو لایبیلیټي په مونږ څه شوه کمه شوه دا وګورئ چې لایبیلیټي کمیږي نو ډیبټ کیږي به په 100 روپو سره په 1400 روپو سره مونږ دا څه کړه ډیبټ کو صحیح ده کنه اوس ګوره کیش د لایبیلیټي مونږ د کوم ځای نه خلاصه کړه یار کوم څه نه مور کړه دا مونږ د کیش نه ورکړه دخل نه مونږ پیسې واغسته ورم کړي نو 1400 روپۍ دلته څه شو کریډټ شو ولې کریډټ شو چې ایسټ کې زموږ کموالی راغی د دې نه بعد اوس ګوره مونږ څه کوو ته دې ته به تاسو ولیکئ چې پیډ کیش instead of account payable کنه صحیح ده کنه account payable احمد ته موږ پیسې ورکړي کنه صحیح شو کنه اوس روزو جولای 19 باندې موږ څه کړي دی وی پیډ رنٹ اف شاپ 400 400 روپۍ چې دي موږ باندې د دکان کرایي رااله هغه دکان کرایي موږ ورکړه ګورئ مونږ یو خبره کړې وه چې ایکسپنسز زیاتیږي نو څه به کېږي ډیبټ کېږي به اوس ګورئ مونږ کرایي ورکړه نو خرچه زموږ زیاته شوه که کمه شوه خرچه زموږ زیاته شوه نو مونږ به څه ولیکو مونږ به ولیکو رنٹ ایکسپنس اکاونٹ بل راغی مونږ سره څه بل مونږ سره راغی ټو دا پیسې هم ورکړې که نه ټو کیش اکاونٹ صحیح ده که نه ګوره رنٹ ایکسپنس رنٹ زمونږ چې دی رنٹ زمونږ ایکسپنس دی خرچه ده مصارف دي مصارف چې زیاتیږي وګورئ صاحباش مصارف چې زیاتیږي نو څه به کېږي ډیبټ کېږي به 100 روپو سره 400 روپو سره ډیبټ شو او همدغه شان کیش زمونږ ایسیډ دی مونږ چې دا مصارف ورکړو نو هلته کیش باندې زمونږ اثر راغی کم شو نو کیش زمونږ چې کم شي څه به کېږي کیش چې کله کمیږي څه به کېږي کریډټ کیږي به نو مونږ به 400 سره دا څه کړو کریډټ کو صحیح شو دې سره به مونږ څه ولیکو تاسو ولیکئ دې به سره پیډ رنٹ ټو اونر کوم مالک چې د دکان اونر اف شاپ د دکان مالک ته چې د مونږ کرایي څه کړه ورکړه دغه مونږ چې د مونږ سره جرنل انټری نه وي کوشش وکړئ په دې باندې تاسو د خیره غور وکړئ کېدای که هر څه کوېسچن تاسو ته یو کین آسک می یو کین رایټ ا میسج تاسو کولی شئ چې میسج وکړئ او همدغه شان کولی شئ تاسو چې موږ ته کامنټ وکړئ او کامنټ کې موږ نه تپوس وکړئ کوم ځای باندې پوه شوي نه یاست کې مشکل لرئ کوم سوال حل کول غواړئ تاسو کولی شئ چې ما سره په کمنټ سیکشن کې لیکل وکړئ او د هغې جواب انشاءالله as soon as possible چې څومره پاسیبلیټي لري انشاءالله زه به تاسو ته د هغې جواب څه کومه در کومه الله مو روغ جوړ لره خوشحاله اوسئ کور مو ودان السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته